چې یو کس دی هغه وایي چې زه د اولاد دپاره تربیه غواړم، نو آیا په دې کې د ښه زوجه دا انتخاب کول دا ضروري که نه؟ که زوجه رقم اولا د بچي د تربیت دپاره سړی دا کوشش وکړي چې هغه ځان دپاره انتخاب د هغې کورنۍ وکړي چې هغه یو نیکه کورنۍ وي. بیا به دقه ماشوم د هغې تربیت د مور ته به ګوري چې دا مور مې څنګه ده، هماغې نه ما حول او اثر قبلوي. هغه حقوق چې بس د پیدایش سره شروع کېږي، هغه کوم حقوق دي چې مثال سړی ابتدا کې هغه وکړي، لکه بعضې حقیقي شو بعضې نور، هغه تاسو بیان کړئ ملګرو ته. ډېر خلک دې نه غافل دي. او که چېرته دغه مور او پلار د خپلو بچو د حقوقو لحاظ ونه ساتي، نو هېڅکله بیا دغه ماشوم د مور او د پلار حق لحاظ هغه نشي ساتي. د صحابو کې زندګي موږ وګورو، هغې بهترین نومونه هغه بچو له ایښي دي. ولې چې ښه نوم ته کېدی د هغه ښه نوم اثر په دې بچي باندې بیا خامخا راځي. شیخ تاسو خبرو پورې اووه کالو پورې خو موږ دا ورښیو چې ماشوم څنګه خبره شي، وایي ماما ته زولرې وکړه، کنځلې ورته وکړه. نو اوله خبره چې موږ ورښیو کنځلې ورته وکړه. هغه نوسی د پیغمبر جومات ته راځي او پیغمبر مونځ کوي او دا ماشوم یې په دې اوږو باندې کېنولې ده چې کله سجدې ته ځي، رکوع ته ځي، ماشومه کېنوي، بېرته چې راپاڅي بیا په اوږو باندې ږدي. دې ته هغه عملي تربیت وایي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، یو ځل بیا د رڼا سټوډیو پودکاسټ. څنګه چې تاسو ته معلوم ده، زموږ کوشش دی چې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې دلته وشي. هغه موضوعات چې د انسان د خاص کر د مسلمان د ژوند سره تړلي دي، او هغه علم چې یو کس وایي چې لکه زه خو نشم حاصلولی، په کور کې ناست هغه ته ورسېږي. نن چې کومه موضوع موږ منتخب کړې هغه د اولاد تربیه، د ماشومانو تربیه، او دا ډېر مهم شی دی. محترم ورونو، ډېر پلاران دي، میندې د خپلو اولادونو نه سرونه ډکوي چې لکه زموږ هغه خیال، زموږ آداب، احترام، هغه عزت هغه شانتې نه کوي. نو کوم وجوهات دي چې هغه هغوی نظرانداز کړي دي او د هغه د وجې نه ماشوم دغه حالت ته رسېدلی. په دې سلسله کې شیخ حزب الله صاحب ته موږ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دې باندې به خبرې کوو. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وي. جزاک الله، الله دې الله اجر درکړي. بارک الله. شیخ صاحب محترم، ما ورنی سوال لا چې یو کس دی هغه وایي چې زه د اولاد دپاره تربیه غواړم، نو آیا په دې کې دا ښه زوجه دا انتخاب کول دا ضروري دی که نه؟ که زوجه رقم و اولاد به ښه تربیه ورکوي، دې باره کې تاسو له خبرې کوو. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. اولا خو زه ستاسو خاص کر کې بیا د ستاسو د ټول ټیم چې د رڼا سټوډیو دا د قرآن او د سنت د اشاعت دپاره او د قرآن او د سنت د دې اهمو مسائلو هغه بیانول خلکو ته، او هر کور په کور او د جب په جب ته هغې ته رسول. ځکه دا وخت او دا دور داسې ګرځېدلی دی چې هغه د میډیا دور دی. خلک چې ډېرو فتنو کې مبتلا کېږي هم د میډیا د وجې نه دي. نو الله تاسو له اجر درکړي چې تاسو د مسلمانانو د اصلاح دپاره مختلف علما مشایخ راغواړئ او مختلف ټاپک او په مختلفو موضوعاتو باندې هغه تاسو خلکو ته غږدئ. محترم شیخ صاحب، ستاسو دغه سوال ډېر اهم سوال دی چې د ماشوم تربیت هر پلار او هر مور او هر کور دا غواړي چې زما بچی صالح او نیک شي، زما دپاره په دنیا کې هم د آرام او د راحت سبب جوړ شي، او په آخرت کې هم زما دپاره د راحت هغه سبب جوړ شي او د نجات ذریعه زما دپاره جوړه شي. د اولا د خپل بچي د تربیت څنګه چې د سلف او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، د عمر رضی الله عنه هم یو تپوس وشو چې د ماشوم تربیت د کم وخت نه پکار دی. خدای یو اوږده موضوع د هغې ته به وروسته راشو انشاءالله. اولا چې د اسبابو کم علماو را جمع کړي دي، اول دا دی چې هر سړی او یا هر زنانه دواړه به را جمع کو، ځکه د ازدواجي تعلق د ښځې او د خاوند، د سړي د نارینه او د ښځې دواړو سره تعلق لري. ځکه چې قرآن کریم سورة دهر کې وی من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. دغې نم دا معلومیږي چې ازدواجي تعلق د دواړو جانبینو نه دی. نو اولا د بچی د تربیت دپاره سړی دا کوشش وکړي چې هغه ځان دپاره انتخاب د هغې کورنۍ وکړي چې هغه یو نیکه کورنۍ وي. همدغه جانب یو ښځه ده، هغه واده کوي، هغې ته مثلا خلک خطبې دپاره راشي، تپوس دپاره راشي، د دې جنۍ والدینو له هم دا پکار دی چې دا د دغې هلک کورنۍ وګوري چې آیا دغه صالح دی او که غیر صالح دی. ځکه که چېرته دا سړی صالح نه و، فاسق او فاجر و،
او جنې هغه کور ته لاړه هغه که ارڅونه خخزي هغه باندې د ماحول اثرات وي که چیرته یو سړی صالح او نیک عمل دی او د جنې چې دا هغه د داسې کورنۍ نه وي چې هغه د فسق او د فجور او یا د کلاو ماحول سره یا داسې یو ماحول سره هغه پاتې وي چې هغه الله او د رسول نه ډېر لرې وي نو د هغې ماحول بېرته په دې سړي په دې کورنۍ باندې کېږي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات او د قرآن کریم تعلیمات چې موږ وګورو نو موږ ته دا تعلیم راکوي چې ته داسې ماحول جوړ کړه چې هغه ماحول نه یو ښه اثر هغه مرتب شي او کوم چې د فسق او د فجور احوال دي او ماحولونه دي د هغې نه قرآن او سنت موږ منع کړي لکه واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره نو دغې دپاره اولا دا پکار دی چې سړی د ښه کورنۍ معنی د ښځې انتخاب هغه وکړي چې هغې سره واده وکړي ځکه که چیرته واده د یو ښه کورنۍ سره وشي او د یو صالح او د نیکې ښځې سره هغه واده وشي هغې چې کله دې کور ته راشي او رب العالمین دی له اولاد ورکړي نو هغه ښځه به په ډېر اهم رول په باب د تربیت کې هغه د ښځې دی ځکه زموږ د خپله معاشره د پښتنو به راوالو سړی چې کله سحر شي هغه خپلې غریبۍ ته وځي یا درس او تدریس ته لاړ شي تعلیم او تعلم ته لاړ شي یونیورسټۍ ته لاړ شي یا مثلا هغه وځي بازار ته خپل دیړیانو ته لاړ شي یا دوکانداري دوکان ته لاړ شي دا ښځه د دې ماشوم سره وي معنی د پلار په 24 غنټو کې د دې خپل بچي سره په شمار 2-3 غنټې وي ځکه چې ماخوستن راشي هغه به د خوب ټیم وي سحر چې پاڅېږي ماشوم چې راپاڅي پلار ته تللی نو که چیرته دا ښځه صالحه او نیکه وه نو بیا به دقه ماشوم د هغه تربیت د مور ته به ګوري چې دا مور مې څنګه ده هماغې نه ماحول او اثر قبلی دی به یو بل مثال شیخ زه درکم چې کله دا زنانه نیکه وه او د زنانه دا ماشوم پیدا شو او د زنانه د نیکوالي اثرات دا دي چې هغه د حلالو خوراک هغه پیدا کوي ځان له که دغه زنانه نیکه وه دا به د مونځ او د اودس هغه به ځان باندې لازم کوي که دغه زنانه نیکه وه دا به د قرآن کریم هغه تلاوت کوي که دغه زنانه نیکه وه هغه په خپل کور کې ځان ته داسې ماحول جوړوي چې هغه قرآني ماحول به یې درس د قرآن به اوري یا به یو عالم چې دی هغې بیان به اوري او که چیرته دغه زنانه نیکه وه دا به د خپل بچي ته د اول نه د رب العالمین هغه معرفت ښیي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت به ورته ښیي زمونږ د ماحول کې چې موږ څونه وګورو چې کوم ماشوم هغې کورنۍ څه نه څه ګزاره کوي نو هغه ماشوم چې بهر د ماحول ته راوځي نو هغې حرکات عادات د هغې به ښه رواني او که چیرته دا کورنۍ دا ښځه داسې وي چې هغه د یو کلاو ماحول سره تعلق یې لرلی د قرآن او سنت د تعلیماتو نه لرې وي نو هغه چې کله ماشوم څونه غټېږي نو هغه په بدو نمونو باندې هم ورسره یادېږي وروسته به راشو دی له خو ورسره سره هغې ته اول تعلیم د کنځلو ورکړي او هغې چې کور کې ګانې بجانې او فحش او عریاني وي یا خاص کر کې نن سبا موبایل دي په دې باندې ډرامې ګوري په دغه موبایلو باندې فلمونه ګوري دغه ماشوم د خپل مور او دغه پلار ته ګوري د حق اثرات بهري تاسو په دې خپل معاشره کې که موږ سوچ وکړو ډېر موږ په خپله کتلي دي ماشوم به ټول د 15 کالو هغه به راوځي ګډېږي به د ګډۍ د چا نه یاده کړه د ګډۍ اصل کې د دقې مور او یا دغې پلار نه یاده کړه ځکه د پلار او مور خو نه ګډېږي خو د پلار او مورو د ماشوم ته داسې ماحول جوړ کړی دی چې هغې ماحول د وجې نه دغه پلار او مور ماحول فضاو ته کولاو کړی ده ډیش او ټي وي او موبایل او هغې ته انټرنیټ هغې ته لګولی دی خو لیکن هغه ته غلطه استفاده کوي بیا ته هغې باندې فوکس او زور په هغې باندې نشته د بچي د تربیت نو که چیرته زنانه نیکه وه او دغه ښځې واده کو د نیک الګ سره وکړو نو دې نه به انشاءالله د تربیت اولنۍ پړوی همدغه جوړېږي شیخ صاحب محترم لکه تاسو وضاحت وکړو چې یو نیکه ښځه چې هغه سره واده وشي نو د اولاد تربیه به ښایسته وشي اوس مثال یو نیکې ښځې سره واده مو شو ماشوم پیدا شو هغه حقوق چې بس د پیدایش سره شروع کېږي یا کوم حقوق دي چې مثال سړی ابتدا کې هغه وکړي لکه بعضې حقیقي شو بعضې نور هغه تاسو بیان کړي د ملګرو ته ډېر خلک دې نه غافل دي دا یو بهترین سوال دی ځکه په باب د تربیت کې قرآن او سنت چې موږ وګورو نو د قرآن او سنت موږ ته 2 قسمه حقوق بیان کړي دي یو حقوق د الله دي یو حقوق د بندگانو دي څنګه چې معاذ بن جبل رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اتدری
ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. ځکه د حقوق د سیدی د من باندې د الله حقونه دي او زمون حق په الله رب العالمین باندې دی. هغه حدیث کې هغه تفصیل شته چې د الله رب العالمین حق په بندگانو دا دی چې ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، چې دا به د الله یوازې بندگی کوي او د رب سره به شریک نه جوړي. او د الله باندې د بندگانو حق څه دی؟ حق څه دی چې الله يعذبهم. دی حدیث یو د سنور حدیث کې راجمع کو نو حقوق د جانبینو دي. به په دې بندگانو کې د ټولو کې اولنې حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستا هغه د والدینو دي. ام دقه رنګ دی والدینو باندې د بچو به خپل حقوق دي. کومه سوچو کو ماشوم وړو کې دی پیدا شو، دا به د مور او پلار حق اله به ادا کوي چې کله دغه ماشوم بالغ شو، د دې ماشوم عقل برابر شو، دا ماشوم په ښه او بد باندې پوه شو، نو دغه ماشوم به بیا د مور او د پلار حقوق لحاظ بساتي. او که چیرته دغه مور او پلار د خپل بچو د حقوق لحاظ نه ساتي نو هیڅ کله به دغه ماشوم د مور او د پلار حق لحاظ هغه نشي ساتلی. ولی وجه د هغې دا ده چې دا پلار او دا مور دا به د پیدایش نه دا به د بچو د حقوق لحاظ ساتي. اول خو زه اکثر په دې مجالسو کې ما ډېر ویلي دي، پروګرامونو کې هم زه وایم، او خاص کر کې کله چې پروګرامونه داسې د ختم د قرآن کریمي یا د ماشومان هغې کې دا زه اکثر ویم چې مشکل دلته نن سبا دا دی چې مربي ته د تربیت طریقه نه یاده. لکه زه وایم زه خپل بچي له تربیت وکم، موږ په باب د تربیت کې یا افراط کوو یا په باب د تربیت کې تفرید کوو یا د حد نه تجاوز وکړو او یا دونه نهایت د ماشوم مفتوح پریدو چې سبا له دغه ماشوم بیرته زموږ سره دردی وګرځي. نو مقصد مې دیو کې دا دی چې اول هر پلار لره هر مور لره دا پکار دي چې هغه د تربیت طریقې یادې کړي. تعبیر دې موږ په حقوقو سره وکړو. د بچو حقوقو کې اولنې حق دا دی په دې مور او پلار باندې چې دا والدین دواړه به حلال خوري. ځکه که چیرته دا کوم غذا جوړیږي دا د حلالو نه جوړ نه شي او د حرامو نه جوړ شي، بیا دې غلط اثر په بچو کې وي. څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، وګد حدیث دی چې یو سړی به ډېر اوږد سفر به وکي ګرد و غبار اخته به ګډوډ وي، عمرې حج ته به لاړ شي، هلته به دعاګانې کوي خو الله به دعاګانې نه قبلوي. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې یو علت دا ښودلی دی چې د هغې خوراک به د حرامو نه وي، هغې دا کم غذا چې جوړه شوې دا به د حرامو نه، نو فانا یستجاب له. نو اول حق په دې مور او پلار باندې بچو دا دی چې دا مور او پلار به حلال خوراک. د حلال خوراک نه که داسې تعبیر مونږ وکړو چې دا مور او پلار به د حلال تجارت کوي. ځکه که نن سبا موږ د تجارتونو ته وګورو دا یو مستقله موضوع ده، کله به بیا بحث وکړو چې زموږ د معاشره کې نن سبا د سود یا مثلا د تجارتونو په باب کې خلکو چلول شروع کړی دی. حال دا دی چې دا د انسان د پاره په ټولو عباداتو کې که هغه د انسان څونه زندگی ده د حلال خوراک دا یو فرض دی. د دې وجه نه که موږ قرآن وګورو انبیاو ته رب العالمین حکم کړی کلوا من الطیبات یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، او د سورة بقره کې الله مؤمنانو ته دا مطلق حکم کړی دی. نو اول هغه حق دا دی چې دا والدین د حلال خوراکو هغې سره ځان عادي جوړ کړي، د حرامو نه ځان بچ کړي. دویم چې کله دا ماشوم په خېټه باندې حمل واخلي، ځکه د حق د هغه د مخکې د چې کله دا نطفه جوړېږي د هغه ټیم نه دغه شو نطفه هغه خروج راغی او رحم ته لاړه، د هغې نه الله رب العالمین د دې ښځې او خاوند له یو اولاد هغه جوړوي. په دغه دوران د حمل کې بیا به دغه سړي باندې چې هغه د دې ماشوم چې کوم پیدا کېږي د هغې پلار ګرځي، او د ښځه باندې چې آینده کې الله اولاد ورکوي د دې مور ګرځي. په دې دواړو باندې دا لازم دی چې دوی به په دغه وخت کې د عباداتو ډېر لحاظ بساتي. ځکه چې د ماشوم کله پیدا شي او د خېټه کې الله رب العالمین هغې ته روح واچي، د هغې خوراک د مور د خېټې نه ورته الله ورکوي په ذریعه د پیپ باندې چې کوم هغه کلمه د هغې یو ځای وي. نو دغه ټیم کې دی له پکار دی چې دا د کوشش د څه وکړي د عباداتو ډېر لحاظ وساتي، د رب سره تعلقات هغه جوړ کړي. چې کله دا ماشوم پیدا شو د پیدایش نه وروسته په حقوقو کې یو حقدار اولنی چې د ماشوم هغې له عقیقه وکړي.
او د عقیقې سره سره د محدثین او فقها علما هغه وی چې نوم د پیدایش نه کې خودل شي او کنه شي. قول راجح زما د علم مطابق دا چې ماشوم پیدا شي د هغه نوم شي کې خودل. نو کدغه له اول دا پکار دي چې ته د ماشوم لا نوم کې د نوم له خسته نوم کې دي. دغه یو اثر زما ذهن ته راغی د عمر رضی الله عنه، هغه مشهور واقعا ده خو موږ به صرف هغه اثر راوالو. د عمر رضی الله عنه چې دغه نه چاته پوسوک و دې ماشوم نوم چې دی دا څنګه کیدو، هغه ته ویل و د هر اثر د هر نوم چې دی دا چې تا چاله کې خودو په هغه کسبانه د هغه نوم اثر به خامخای. د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل ملګرو ته ویل چې تاسو نومونه دی عبد الله عبد الرحمن کې دی. د صحابو کې زندگی منګه وګورو هغه بهترین نمونه هغه بچولې یې خېری ولی چې خنوم تکې د دغه خنوم اثر په دې بچی باندې به خامخا راځي. هغه یو مشهور واقعه ده د یو کس د هغه لزوانو مو زوی له جنوم کې خود د هغه له حبنو مو د هغه چې بل زوی وشو هغه له حطمنوم کې خود هغه عالم ته چیرې لغې ته دې څه دغه دی دا ورشه دی په کور کې ور لګېدل دي. والله علم دا بعضی واقعات صرف د عبرت د پاره نور دا نه چې احادیث کې دا یو عام یو قصه ده خو معنا دا ده چې د هر دینوم چې دی هغه اثر په دغه کس باندې وي. بل حق هغه په حقوقو کې هغه ده چې هغه کله د ماشوم عقیقه وکړه د عقیقه مستقل حق دی خو هغه مخکې موږ اجمالا ویل ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د والدینو ته د دې بچینا اجر د دې په د اعمالو کې هغه ته ملاویږي دا معلق دی په عقیقه پورې چې عقیقه ول وکړه به دا بچی چې سونه نیک اعمال کوي دغه د والدینو د پاره چې به هغه کې مستقل هغه اجر وي. به د ماشوم چې سونه غټیږي دغه حقوق به جدا کیږي. نو هغه حقوق به کوم تعبیر په تربیت باندې وکړو دا به فائدہ ډیره وکړي کنه په دې حقوق تعبیر باندې بس عوامو لپاره تربیه بخښي. زما فکر سره کوم د څه وکړو چې دا ماشوم کله ماشوم دی په دې چې کله د عقیقه وشوله و مورز یا 13 مورز یا 20 مورز دا پکې سنت عمل دی خو کله کې مخکې روس راغی امس حرج پکې نشته. د عقیقې نه روس چې دا ماشوم څونه غټیږي به د ماشوم حقوق هغه جدا کیږي او یا د ماشوم تربیت هغه جدا کیږي. کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورو دا ماشوم د پیغمبر هم خپل بچیو د پیغمبر په دور کې نور ماشومان هم ډیرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کدا زندگی مونږ وګورو څنګه مونږ ته قران کریم کې رب فرمایلی دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. د پیغمبر د زندگی دا یو نمونه ده او بیا مطلق نمونه نه ده حسنه الله ویل ده خسته نمونه. نو خسته نمونه به اوس ګورو چې پیغمبر د خپل ماشومانو یا د خپل د هغه زمانه د ماشومانو د صحابو د بچو یا صحابو د خپل بچو څنګه تربیت کړي هغه تربیت کله چې مونږ وګورو لکه څنګه چې تاسو په سوال کې یو شقو چې کله د مورم نه کوي لارم نه کوي خو بهم د ماشوم نه اهل شي. نو اهم وجه دا غي دا چې کله مور او پلار نیکان وي او هغه دون حتی په نیکي کې ورسیږي چې بچی ته بالکل خراب نه بچی ته پاتې وي ځکه د بچو له وخت نه ورکړي. په تربیت کې اهم دا دی چې دا مور او پلار دوه بچي مراقبه کوي او دا مور او پلار خپل من کې د سیمه حول جوړ کی چې دا بچی د مور او پلار ته ګوري هغه د غینه یو تعلیم واخلي. اوس مثلا دغه ماشوم دی روان دی ورو روزي ځکه ک حدیث مونږ وګورو نو یو تعبیر ته طفل راغلی دی صبي راغلی دی به دا غي نورسته چې مخ کې لاړ شي به الته تعبیرات شیب راغلی دی به شاب راغلی دی به دا غي نورسته کهولت زمانه ده د وجه نه د نمونه چې په عربیت کې جدا جدا دي یا په احادیثو کې جدا نو د هر ټیم چې سونه تیریږي د غي موافق د غي سره به تربیت ته جدا کې. اوس ماشوم وړو کې دی چې کله دا د ګرځېدلو باندې شي ګرځېدلو ته ورسیږي نو ته کله چې وګرځېږي او خبرو باندې راځي دغه وخت کې د ماشوم ته د الله رب العالمین معرفت وخیو. مثلا الله دا نوم بوته یاد کړه عام خبرو په ځای د الله نوم یاد کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یاد کړه چې دا ماشوم په دې خبرو کې راځي او د هغه تربیت ته د هغه ټیم نه ته بالکل ریډي د سینې د خلا ماشوم د څه پکې
کدا حدیث منګه وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مروا صبيانکم بالصلاه ماشوم ته امر په مانځ باندې وکا چې کله دغه ماشوم د 2 کالو وي 2 کالو وي او کله چې لسو ته ورسېدو به وضربوهم عليها به په دې مانځ باندې اوها و دې حدیث کې کومه سوچ کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات دا جوامع الکلمونه دي هغه جامع خبرې کوي او بل ظاهر د عربی کې د حدیث ته وګورو چې مروا صبيانکم امر وتوکي یا مروا اولادکم بالحدیث کې راځي اوس اول زما ماته یو کار یاد نه ته ماته وی چې وکا دا کیږي نه کیږي چې کله دا کیږي نه نو د حدیث په د الفاظو کې دا معنا پرته ده چې ته به د ماشوم تبا د 2 کالو پورې ته منظم خودلې جمعات به متخودلې قرآن به په پیجندلې علما به په تاسو نه څه پیجندلې وي مجالس به په پیجندلې وي نو د کله چې دا 2 کالو ته ورسېدو به ته اډر وکړي چې بچیا زر راځي چې زو شیخ تاسو خبره پورې 2 کالو پورې خو موږ دا ورکو چې ماشوم څنګه خبره شوی امامات زولري وکا کنزلي ورته وکا نو ولا خبره چې موږ ورخیو کنزلي ورته وکا دا وته نه خي شرکه الله یو د توحید خبر یا مثال تاسو عملی منځ عبادت دا ورخودل ضروري دي د متعلق تاسو جاری ساتي اصل کې دا ما همدغه خبره لازم چې وسو کالو پورې قران او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویل چې امر او توکل د دې حدیث نه زب ملحدین او تویم یا به منکرین حدیث تعبیر وکم یا به هر یو تعبیر چې تکي د حدیث مفهوم مخالف داخله غلط اخلي هغه چې ماشوم به جمعه ته نه لګي ولې پیغمبر ویل دي چې مرو اولادکم بچو ته امر وکړي چې 2 کالو ته ورسیږي به د من 2 کالو باندې هیڅ به متنوي موږ به د ژوندۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ نه راوړ د نبی صلی الله علیه وسلم ماشومان سره روټي تناست وړو کې ماشومان دي روټي چې سکل خوري نو هغه ماشومان ته په دوران د روټي کې 3 تربیتونه ورکړي یو ته وی یا غلام سم الله یا بچي بسم الله ویاوه به ته وی چې وکل مما یلیک بچي د خپل مخ نه خوراک کاوه به ته وکل بیمینک بچي په خیلاس خوراک وک معنا اول څوک بسم الله وی او به خوراک چې په خیلاس کاوه دریم دا چې خوراک کې د کاسې د مز نه مکوه د خپل مخ نه خوراک وک دا کې چیرته اوس دلته دا عملی تربیت پیغمبر ور کړی دی د بل حدیث صحیحین ته کومنګور د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سیده هغه نو سید پیغمبر جمعه ترازی او پیغمبر منځ کې یو د ماشومه په دی اوګو باندې کېنولې ده چې کله سجدي ته زی رکوع ته زی ماشومه کېنې به ته چې راپاسي به په اوګو باندې کړي دته هغه عملی تربیت وي چې ته ماشومي یا ماشومي دا ته جمعه ته نیکانو مجالس ته نیکانو خلکو سره دا کېنه بل بده د رسول الله زندگی کومنګ وګورو صلی الله علیه وسلم دا کله چې ماشوم پیدا شو سنت عمل هم داري چې هغه ماشوم به پیغمبر تراړو نبی صلی الله علیه وسلم به کجوره راواغسل خپل خله کې به دغه ماشوم په خله کې به هغه کجوره واله څه معنی د عملی تربیت صحابه ورکو دا نیکانو خلکو ته نیکانو مجالس ته بل نبی صلی الله علیه وسلم خپل نوسه حسنینو کې دیوسه په لار روان دی اورس هغه ماشوم لاس کته کوي کجوره رالی پیغمبر ته وی چې کخ پښتو کې موږ چې معنا ګنده یا بل تعبیر معنا به ته وی چې تا ته پته نشته د کې دې دا د صدقې مالی اوس دلته وګوره زه اکثر د خپل ملګرو ته مې خاص کر کې دغه کم چې حلقاتو قارین دي یا زمون کم ملګری دي هغه ته چې ته یو ماشوم له سزا ورکې د سزا نه مخکې په دې ماشوم باندې اول د اغي څوکا دا کم اجرم چې هغه کړی دی په جرم باندې هغه اقرار په وکړي چې او دا ما جرم وکړ ودلته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم اول منع کو چې مکوه د منع کول نو رسو ته وی هغه تربیت چې کم دی وته ته پته شته د صدقې مال به کده چا وي او مخ زمونږ باندې صدقات حرام دي ځکه دا والله علم څه شي وي نو دې کې دا تربیت دی چې د ماشوم د حلال کوشش به تډیر کی دې کې یو تعبیر ز بدل کم د محاسبه د خپل بچو سره ماشوم مالک ماشوم ته یو شی راوړي د ماشوم نه ته پوښتنه کې بچي دا شی ته کم ځای نه راوړي یا یو ماشوم دی هغه په یو خوراک کوي ته د هغه ته پوښتنه کې بچي دا خوراک څنګه دی حلال دی که حرام دی ایا بچي دا خوراک خو تا شروع کو ودی کو د چا نه راوړو
چې کله موږ د بچو سره داسې محاسبه په داسې طریقه باندې شروع کو چې هغه د افراط او د تفریط نه بهر وي، بیا به زموږ معاشره هغه به هم اصلاح طرف ته لاړ شي، زموږ ماشوم به هم هغه مصلح جوړ شي. او دریم که دغه بچی چې کله په دوران د ماشوموالي کې وي او دغه بچی موږ مساجدو ته بوزو، د قرآن کریم حلقاتو ته بوزو، مجالس چې هغه د قرآن او د سنت دعوتي مجالس وي هغې ته بوزو، دا به ډېره فایده موږ له بیا راکړي په باب د تربیت کې انشاءالله. شیخ صاحب لکه تاسو چې وضاحت وکړو چې زموږ په معاشرې کې د دین طرف ته دا رجحان د خلکو نشته. ماشوم چې څنګه پیدا شي، یا مثال د شپږ 7 کالو شو، یو خو د مسجد بوډاګان دي هغه چې ماشوم مسجد ته بوځي سم دا پې اور لګي، لکه ماشوم وایي چې مسجد ته راوستل، لکه مسجد ته نه راولي نو څه سینما ته به موضوع ده. یو مشکل چې ماشوم د مسجد نه منې کوي، چې لکه د مسجد نه منې کوي هغه به ویډیو ګوم او دا شي نه باید منې کوي. دې باندې خاص تاکید شیخ چې لکه مسجد ته ماشومان بول لکه ما ګناه خبر نه، خلکو یو حدیث پیش کړي لکه وی لیونی او ماشوم د مسجد نه منې کوي. دا کوم حقیقت دی؟ ماشوم په مسجد کې شیطانی کوي که نه منې کوو به منګه ماشوم څه ته ویل کېږي شیخ صاحب؟ که موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی وګورو، څنګه چې ما مخکې ویله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زندگی زموږ د پاره نمونه ده، اسوه حسنه ده. او اکثر دا کم چې مشران دي سپینګری دي، زما په فکر سره هغې خو بدای چې دینه به والله اعلم خبر بنئ، او که چېرته خبر نه وي نو هغې له پکار دی چې دا زده کړه وکړي. د پیغمبر په دور کې د ماشومانو دپاره مستقل صف به، لکه رسول الله فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم چې اول صف د هغه چا دپاره دی څوک چې مخکې راشي، بیا اول صف کې مشران به بیا به پسې ماشومان وي، بیا به هغه دور د اسلام په اول کې زنانه به هم دغه یو جومات کې ودرېدل، وروسته صف بیا د چا دپاره دی؟ د زنانو دپاره. اوس دلته وګورو د پیغمبر په خپل دور کې ماشومان راغلي دي. مخکې ما ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم خپله نوسی فرض مونځ یې کوو، ځکه د هغې کتب ستو کې چې کوم د حدیث دی بلوغ المرام کې مشته دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرض مونځ کې چې دی هغې په د خپل اوږو باندې کېنولی. اوس پیغمبر دون اهتمام کو چې دا خپل بچی چې نوسی ده هغې جومات ته راوستی ده، پاتې لا دا چې هغه ماشوم دی او هغه ماشوم جومات ته راشي ورانۍ وکړي. زه خو اکثر وایم که ماشوم ورانۍ ونه کړي نو هغه بیا ماشوم نه دی، او که ورانۍ وکړو ریوله راویې غواړه چې بچیه دا جومات دی داسې مه کوه، نرمه باندې ورته وویوه. او که دا موږ د پیغمبر زندگی وګورو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس راغی بانډچي و، بانډو نه راغی، هغه د ادابو د جومات نه خبر نه و. څنګه چې هغه راغی جومات ته ډایرکټ میتیازې شروع کړي. نبی صلی الله علیه وسلم هم ناسو صحابه هم صحابه ورته په قار شو، پیغمبر منع کړه چې نه څو ته مو یوئ. چې کله هغې ښه ځانې برابر کړو تشې میتیازې پوره وکړې، بیا نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ویل په دې باندې اوبه ور واړوئ. هغه کس یې راوغوښتو، هغه داسې و چې د بانډې نه راغلی و، ادابو نه خبر نه و، ورته ویې ویل دا جومات دی، دا جومات چې دی په دا دې دپاره نه دی جوړ تا چې پکې دا میتیازې وکړي، دا د عبادت دپاره جوړ دی. اوس یو غټ سړی دی، عقلمند دی، عقل یې کار کوي، لیکن هغې داسې ورانۍ وکړو ځکه د ادابو نه خبر نو. دا خو ماشوم دی، ماشوم خو په طریقه ولا باندې هغه نه خبر. موږ له پکار دی چې موږ خپل بچي د جوماتونو نه منع کولو په ځای باندې موږ څه وکړو، دا بچي موږ راولو او هغې له موږ تربیت عملي ورکړو. ځکه دغه بچی که ما ورته د جومات نه وشړو، دغه بچی که ما ورته خپل مجلسونو کې ځان سره کښېنی نو دغه بچی به چا سره پاتې شي؟ به په خپله ماحول د هغې غلطېږي. او مخکې ما ویله په باب د تربیت کې موږ له یا افراط هم نه دی پکار، تفریط هم نه دی پکار. په باب د تربیت کې موږ له دا پکار دی چې موږ د بچي سره د نرمۍ نه کار واخلو، او څه اوقاتو کې د سختۍ نه هم کار واخلو، ځکه صرف نرمۍ باندې تربیت نه کېږي. ته مطلق نرمي شروع کړي، هغې نه بچی به یریږي نه، بچی به ته همیشه دپاره کنټرول ساتي. کنټرول طریقه هغه به په خپله به د مربي تربیت کوونکي هغه به وګوري چې زما بچی په کومه طریقه باندې هغه برابرېږي. بلکې قرآن موږ وګورو، قرآن کریم کې رب العالمین وأمر اهلک بالصلاة، وی دی خپل اهل ته په مانځه باندې امر وکړه. نو اهل کې به اولادم دی، اهل کې خپله ښځم ده، په اهل کې به نور خپلوان هم دي. نو دې عمومي تعلیمات که موږ د قرآن او د سنت وګورو، دې نه موږ ته دا تعلیم میلاویږي چې بچی به جومات ته هم لیږي، دغه بچی به جومات ته هم بوځي، او دغه بچی ته به امر هم کوي چې بچی جومات ته لاړ شي، ځکه که ویې نه لږو بیا مشکلاتو سره مخامخ کېږو. شیخ صاحب سوال لا دی، اوس مثال یو مور پلار په کومو یعنې هغه په منزل باندې به د خپل
خپل ماشوم زه تربیت کوم اول کلاس مثال د بیا بي د څور بسې کوم ترتیب دی چې هغه سړی اختیار کی خپل ماشوم د تربیت لپاره هغه کله ملګرو لپاره وضاحت وشي؟ جزاک الله. ډیر ښه سوال دی شیخ محترم. کوم قرآن او سنت وګورو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورو نو نبی صلی الله علیه وسلم د بچو یا د خپل ماشومانو یا صحابه کرامو دسې طریقه نه جوړه کړې چې بس یو اډر دی او هغه اډر کوي یو خبره ختمه. د وجه نه د ماشوم چې وړوکی وي د هغې تربیت یو طریقه ده چې کله د ماشوم لږ غټ شي بیا به تربیت یې بدلیږي، چې کله د ماشوم ښه لږ غټ شي ته به بیا تربیت بدلی. اول منګه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورو لکه د خپل نوسې حسنینو کې هغې اول تربیت امر یو ته وکړو نهي وکړه چې مه کوه بچیه ده. بیا ماشومان چې کله ماشومان دي هلته ورته عملي خوراک یې ورسره شروع کړو. نو موږ له پکار دی چې خپل بچي خواته کینو او په دغه وخت کې چې هغه ماشوم دی او غلط خوراک کوي هلته بچی منع کړو چې بچی داسې مه کوه، دا زموږ زندګي نه ده، دا د الله او د رسول طریقه نه ده. بیا کله چې دا ماشوم روان دی 15 کاله 7 کالو ته دا ورسېدو دې ټیم کې موږ د هغه ماشوم به داسې نه دغه کوو چې هغه د دین نه زړه تور شي. چې کله 7 کالو ته ورسېدو بیا بچي ته اډر به ورته بیا کوو څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مرو اولادکم امر به ورته کوو زه بچي مانځه ته لاړ شه، زر د سپارهواله مدرسې له لاړ شه، زر بچي ادا وکړه. د دیني معاملات چې څونه عبادت دي بیا به ورته امر کوو. چې کله د ماشوم 10 کالو ته ورسېدو او بیا منځونه نه کوي نو بیا به کله یو څه پیړه نیم به وي لکه وضربوهم علیها څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. که دا حدیث منگا وګورو دی حدیث کې منگ تا دا تربیت شتیبونه رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا کړ. او بل هغه بل روایت هم دی چې قدر الناس على قدر عقولهم یا انزل الناس منازلهم. یو ماشوم دی که هغې ته تا ویلي ډایرکټ څپېړه وله ورکړي د هغه به ذهن هغه به داسې یو فکر د اسلام نه والي چې دا خو ټول د جبر دین دی. لکه څنګه چې دا کمونست خلک یا کفار یا هغه خلک چې د اسلام مخالف خلک دی هغه څنګه د اسلام یو تصویر موږ ته پیش کوي. اسلام دا ته داسې دین نه دی. دا به کله مستقل یو ټاپک دی باندې لاړ شو چې زموږ اسلام محاسن څه دي او دا خلک په اسلام پسې څه پروپاګانډا کوي. دا به یو مستقل خدا دی چې تعلیم د بچی چې دی د ماشوم تربیت او تعلیم دا به په سټپ بای سټپ کله چې د ماشوم د 10 کالو نه واوښتو دلته بیا د فقها هغه فقها احناف دي که نور فقها دي علما دي بیا هغې دلته د یو مسئله لیکلې د ماشوم بلوغ ته کم وخت کې رسي. د ابتدا د مراحل د بلوغ هغه د 10 کالو نه بیا شروع کېږي او د 9 کالو نه بیا د عاداتو او د علاقو فرقي. د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وضربوهم علیها ولی دلته اوس دا په اډر نه کېږي دا به بیا په څپېړه برابرې ده به ته ووې په کار به ورته شي دا ماشوم به کنټرول شي ځکه چې 10 کالو وروسته د دې ماشوم ټول شهوات هغه راوچتېږي. که هغه شهوتي قوت شهواني دی شهواتي هغه د هغه راوچت شو، که د بدن طاقت دی قوت هغه را مضبوط شو. په دې ماشوم کې د جنگ او د جګړې دام شو. بل د ماشوم چې د ځوانۍ ته ورسي هر یو خبره پې بده لګي. دلته به پلار او مور بیا د بچي تربیت په یو ناشنا طریقه وکړي. دلته به د 10 کالو نه وروسته تر د 20 کالو پورې د عادت او د ماشوم طبیعت موافق به وګوري یا د 22 کالو پورې یا نهایت د 25 کالو پورې. دا زمانه د لیونتوب زمانه د ماشوم ده. په دې کې ماشوم زورم نه قبلی مکمل. لکه زمونږ والد صاحب الله دې پې رحم وکړي رحمه الله هغې به ویلی چې پخوا به ښځې تښتېدلې اوس هلکان تښتي. دا د دې معاشري ماحول داسې ګرځېدلی دی که ته مکمل په دې هلک باندې زور راولي یا په جنۍ باندې راولي تیښتې لار اختیاروي او که مکمل یې فري کړي نور مشکلات جوړوي. دې وخت کې به دا پلار او مور د ماشوم طبیعت ته ګوري هغې موافق د هغې تربیت به کوي. تقریبا زما د علم مطابق یو 10 طریقې ما په خپله راجمع کړي دي په تربیت الاولاد کې. د ټولو نه اولنۍ طریقه دا ده چې دا پلار به د دې خپل ماشوم ملګرتیا وګوري چا سره ملګرتیا دی او چا سره ملګرتیا نه ده. که موږ سوچ وکړو تاسو ماشاءالله ډېر ګرځئ او ډېر معلومات هم دي د میډیا په ذریعه باندې مختلف ویډیوګانې نشر کېږي. اکثر د آیس نشه نصار سیرګټ دا دغه ماشومان په دقه 10 کال نه شروع کوي. ولې شروع کوي؟ ځکه دا ماشوم داسې زیاته لاړ شي چې هغه ماحول خراب وي، چرسیم شي، آیس ولم شي، په حتی تر دې شرابیم شي.
معنی هر نشه به کوي چې کله دی دغه ماحول ته لاړ دقه ماشوم نه به غلم جوړیږي. قرآن کې مونږ وګورو قرآن کریم مونږ ته یو تعلیم را کړی دی چې واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. دا یو عام تعلیم دی چې کله تاسو یو ماحول ته لاړ شي چې هغه د قرآن او د سنت خلاف فأعرض عنهم ته مخته واړو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ناشنا مثال ورکړی دی. یو بچی دی یا یو ځوان دی یو الک دی یو جنۍ ده. دغه جنۍ د خپلو داسې جنکو سره په ماحول کې کېناستلی چې هغه فحش او عریاني دا به هم دقه شانتې کېږي. زمونږ د کور ماحول د کورنو ماحول چې څونه عام دي که وګورو دا اکثر د هغه جنکۍ چې هغه بهر کلاو ګرځي هغې د وجې نه نکانې ښځې او نکانې جنکۍ هم خرابې شي. کپړو کې که مونږ وګورو چې څنګه رسول الله د قیامت علامات ښودلې دي چې کاسیات عاریات کپړې به اچلي بربنډې به دام زمونږ د یو ماحول او زمونږ د دې ماشومانو د عدم تربیه دغه حالت دي. که دې بازارونو ته وځو مونږه ځکه زندګي ده دا ښځې داسې لباس هغه یې اچلی چې هغه د کتلو نه مونږ له شرم راشي چې څه له دلته راتللو. دا اصل کې د زنانو نه الله او نه رسول پیژندلی دی او نه اخرتو ته یاد دی نه ورته مرګ یاد دی. ځکه د زنانه بازار ته شي تللی د ضرورت موافق شي تللی. د ماحول د الک دا دی چې دا پلار به وګوري زما دا بچی دا زوی چې دی دا د چا سره کینی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو 2 مثاله ورکړي دي. یو دا دی چې کله د دې ماشوم دی دغه الک دی یو ملګري سره ناست دی او هغه نیک دی. دغه مثال د عطار سره ورکړي دی خوشبودار که چیرته دغه د هغې نه نیکي یا د نیکي نو خرابېږي نه. که د عطار سره کېناستلی او عطر ته ونه لګې خو لیکن د مجلس کې ته ناست ته به هم خوشبودارې. او که چیرته دغه ماشوم داسې خلکو سره کېناستو چې هغه د فسق او د فجور او د آیس او د نثار او چرسي او بل یا د ګانو بجانو ماحولو او د ماشوم هلته کېناستو د هغه ځای نه دا ماشوم یو خو به دا دی چې دا به هم چرسي سي لکه څنګه چې دي. نو دویم تربیت اهمه طریقه دا ده چې موږ د ماشوم سره څه وکړو د هغې ملګري وګورو چې کوم ملګری نیکي پلار ته وي بچی دې سره ملګرتیا کوه. کوم چې فاسق او فاجر دی د هغې د ملګرتیا نه د خپل بچی هغه بنه کړو. دریمه طریقه د دغه وخت کې د تربیت هغه دا ده چې دا ماشوم سره منګه مراقبه وکړو چې دا چاته ځي چاته نه ځي. بچی داسې ته اسکول ته ولېږو ته پسې شاته لاړ شه. مثلا ستا بچی د اسکول نه چوټي شو ته پسې لاړ شه د زما د بچی د اسکول نه سیده کور ته ځي او که یو طرف او بل طرف ته ځي. دې ته مراقبه ویلی کېږي د هغې باندې نظر ساتل وي. بیا وګوره دا ماشوم ډایرکټ کور ته راځي که لاره کې چا سره کینی دا ماشوم ته ډایرکټ چې کله تا کنټرول کو په دغه طریقه باندې بیا د بچي سره خپل یو فکر چې زما پلار زما د حالاتو نه ځان خبروي. پنځم څلورمه طریقه په باب د تربیت کې چې کله د 10 کالو نه واله تر د 25 کالو پورې دغه ماشوم سره ته محاسبه شروع کړه. خو محاسبه به ورسره په طریقه د مجادلې او د جګړې باندې نه کې چې ډز او ډوز او ګزار او وال دا باندې دوستۍ ماحول او دوستۍ کې خو بچیه تعالی ما 100 روپۍ درکړي 100 روپۍ مې درکړي بچیه تا به څه وکړه څه دې واغسل څه دې وخوړل. کله دا ماشوم داسې احساس هغې له مه ورکوه چې دا پلار ما سره د خپلو پیسو داسې تپوس کوي چې مثلا د پیسو باندې پلار ما راکړي خفه دی نه. هغې نه په داسې یو طریقه تپوس وکړه چې دغه ماشوم چې دی هغه په ځان باندې سره پوه نه شي او ته د هغې ټول انکویري او معلومات ته واخلي چې مثلا تا پې څه وخوړه یو ورځ داسې تپوس وکړه یو 2 ورځې تېرې شي بیا ته بچیه دلته پلانکې شی خرڅېږي دا تا کله خوړلی دی که هغه مثلا د بدن د صحت مضر بیا ته بچیه دا شی نه مه خوره. دا د هغه تربیت محاسبې دغه طریقه ده. بل اهم مرحله دغه وخت کې د ماشوم د تربیت چې ده چې کله دا ماشوم دی وخت ته ځوانۍ ته ورسېدو دا د نیکانو خلکو طرف ته متوجه کړه. ته مثلا جومات ته ځي بچیه راځه جومات ته ځو هلته قرآن درس کېږي قرآن درس ته کېنوه. دغه ماشوم د علماو مجلسونو لبوزه ته یو عالم لذي تلاشه د ماشوم هم هغه عالم لبوزه چې هغه ماشوم د هغې سره کینی. کله کله د ماشوم داسې نقصان پکې دی ته نشي کولی چې دا ماشوم ته کنټرول کړي ولې که ته کنټرول کړي نقصان دې جوړېږي. دا ماشوم چې دی دغه عالم ته ووایه چې دا مسله څنګه ده هغه مخکې نه تا ذهنن پوی کړی دا ماشوم به هلته کېنې ځان ته راځه بچیه د پلانکي عالم خوا لځو چې کله د بوتو هغه عالم له چې هغه ته متاثره وو نو بیا به ته هلته یو تپوس وکړي هغه عالم به د هغې مدلل جواب ورکړي دا د هغې ذهني یو تربیت شو. بل اهم دا دی چې کله یو ماشوم تا وکتو زما دا بچی دی او دا ورانۍ طرف ته روان دی هغه ماشوم به اول په خبرو باندې پوهېږي په خپله
بیا به کور کې مور ته ولوي دا بچی دی پویک ځکه وروسته دې ته راځو چې د مور کردار په باب تربیت کې څومره دی د بچي مور ته وي چې دا زوی دی پویک بلکې دغه باندې اونشي بیا دا ماشوم د خپلو امزولو کې چې کم د دینه ښه اثر قبل هغه امزول ملګری ولا پویکه چې دا سړی پویکه د زما د لاس خوږ نشي والو نخري دا یو بل بهترین تربیت دی د ماشوم سره یو فکر پیدا شي چې زما په دې عمل باندې زما پلار خفه دی بل شپږم دا دی چې کله دا بچی دی هغه نه جوړیږي ته ځان خفه کا خرچه ولا کله په کما کا د خفګان ډېری طریقې دي مختلف طریقې ته ځان خفه کا هغه ته لفت مو ورکوا او التبی تکور کې د ماشوم مور پویا کا چې د بچی له وی ګور پلار د نه خفه شوی دی ګور دا بدا وشي دا به وشي د سیو تربیت د ماشوم دا یو بهترین زما په فکر باندې اتمه طریقه چې د ماشوم تربیت دی وخت کې منکو نو اغه سره د پیسو یا د موبایل دی دور کې مثلا د نیټ استعمالي موبایل او سره دی ضرورت دی اچانک ته موبایل والا غولې چک چې سپکی یا دغه موبایل هغه وګوره چې دا کم نیټ د څه ګوري ځکه د موبایل کې خپل ځای نه هغه نه معلومیږي چې دا کم طرفونه دی کولاو کړی دي کم شی بګي او سرچ څه کړی دی چې سرچ کړی دی بحث په څه کې کړی دی عربي کې ته موږ بحث وکړ څه دلته کتلې دي هغه تفصیل ته وګوره دینه هم د ماشوم لنډ حاصل زمونږ د ټولو خبرو ده چې ته د ماشوم باندې 24 غنټې دا نظر انداز وساته چې ستا د علم نه د ماشوم بار نشي او دلته یو بل تعبیر که زه وکم لنډ تعبیر دا دی چې د خپل بچی له وخت ورکړه په باب د تربیت کې د ټولو خلاصه ده چې بچی له وخت ورکړه څنګه چې ولته د تجارت او د کاروبار سوچ کې د قرنګ دي تربیت سوچ هم وک شیخ لکه تاسو مخکې وضاحت وکړو چې د اولاد تربیه مختلف مراحل دي اوس مثال ډیر پلاران دي دغه یو ماشوم نه خطا وشي نو په ډک محفل کې ناس دي خره فلانه داسې الفاظ چې هغه ډیر د خبره وي د انسان زړه په هغه باندې خفه کیږي نو داسې الفاظ سره خپل لازوی مخاطب کول او په دې طریقه سره په غټ محفل کې دغه خطا غته بګوت کول چې بچي ګوره دا کار دی وکړو سپي او فلانه دا کول په کار دي کنه هغه چې کله جدا شي د محفل نه خلک نه یو کینې چې ګوره بچي دا فلانه کارو هغه د محفل سره مناسب نه وي هغه خطا او فلانه هغه طریقې سره په یول په کار دي کومه طریقه اختیارول په کار شیخ محترم د مخ کې چې ما مختلف مراحل د تربیت ویلي په دې ټولو کې اولنې رول چې دا لوبي مثلا بچی دی ماشوم دی ځوان دی ځکه دا ماشوم چې د سیورانه کوي نو هغه د لسو کال نه وروسته کوي د لسو کالو نه مخکې که وشي یا وروسته وشي دا لازما د ماشوم یو احساس دی هغې دا کړی دی موږ به په باب د تربیت کې د ماشوم له احساس کمتري به نه ښکار کوو که موږ د بچي سره دونه تیزوالی د حد نه تجاوز وکړو نو دغه ماشوم د اول وخت نه زما استاد دشمن جوړ شو د والد دشمن جوړ شو ځکه ولې دا ماشوم غیرت هم لري د خپل یو احساس دی دا ماشوم چې دی دلته خپل یار دوست هم لري دا ماشوم خپل یو مستقبل هم لري ځکه ما تاسو ویل مخکې د قرآن او سنت تعلیمات کې وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرکټ یو ماشوم داسې په سپکو الفاظو باندې دی مخاطب کړی یا صحابو کې یو صحابي هم نه دی کړی چې څونه د هغې بهترینه زندگی وه او قرآن موږ ته وي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا نو هغې معاشره ښه وه صحابو چې د خپلو بچو تربیت کړی دی هغې په داسې سختو الفاظو نه دی کړی بلکې اولا موږ له پکار دی چې د ماشوم کله ورانې وکړي دلته ورته هېڅ هم ونه وي په ځان باندې که ډېر موږ دغه خبره مثلا برداشت کولی نه شو ما ورته مجلس پرېږدو لاړ شو اوس پلار وځي د مجلس نه دا بچی چې هلته نشو برداشت کولی کس پسې ولېږه کور ته یې راوغواړه کور کې به هم د ماشوم ته اول په ګزار نه کړي که د ماشوم ته تا 2-3 پیرې دا خبره کړي او بیا هم کوي نو بیا ګزار ورکولی شي ځکه هغې ته به ته ثابت کړي چې بچی تا ته مې پلانکي ورځباني ویله دا مه کوه پلانکي درته ویله مه کوه مور درته ویله مه کوه فلانکي درته ویله مه کوه ته د هغې باوجود هم دا شی کې نو داس ټایم کې د ماشوم له سزا ورکړي دا بیا عکس او الټا اثر هغه بیا نه کوي ولې هغې ته دا پتې چې زما پلار ما ته دا خبره کړې ده بلکې ته دې بچي ته 2-3 کرته دا خبره وکړي دا عقلمند دی الله له عقل ورکړی دی کې شعور دی هغه احساس کوي سبا له دغه ځای ته هغه نږدې کېږي نو اول موږ له دا په کار نه دی چې موږ بچي ته په سختو الفاظو باندې څه وکړو هغه وزسو ویرټو دویم که موږ وګورو اکثر دا پلاران
بچی له په باب د تربیت کې هغه تربیت کې الټو ته کنځلې کوي ستا داسې وکم ستا دا وکم معنی ته دی بچی له د کنځلو تعلیم ورکړي په کور کې مور او پلار له دا پکار دي چې هغه سپکه خوله مکمل بنده کړي د کنځلو د سپکو سپورو ځکه ستا دا بچی چې غټي کې د ستا نه زده کړه کوي اوس مثلا یو سړی دی هر څونه چې پکار دی په کور کې وزن کنټرول کړي هغې وجه دا ده که تا د بچي ته کنځل وکړو نو تا د بچي له تعلیم د کنځلو ورکړو او چې ته دا بچی د کنځلو تعلیم نه ورکې نو اول دی بچی ته اول لاره وښیه چې بچی داسې وکړه دا وکړه دا وکړه د هغې نه وروسته چې دی که بیا دوباره وشو بیا وکړه درېیم کرت بیا بچی ورټه هغه هم ځان له ځای کړي مجلس کې نه بیا که ځان له باندې پوه نه شو بیا د ملګرو په مخ کې ورټه نو ستا دا بچی به هغه دا احساس کړي چې پلار ماته 3 کرتې مخکې ویلي دي نو څلورم کرت یې الریډي که هغه بالفرض تا سره خبره هم وکړي نو ته به چې بچی ورته ما مخکې منع کړی وي ته بیا هم دا شی کې د دې یو عجیب اثر به دا وشي په دې ملګرو به هم اثر وشي چې ګوره دا زمونږ دا ملګری چې دی شاته پلار لګېدلی دی هغه د هغې معلومات کوي شیخ بعضې میندې داسې کنه چې هغه د زړونه نرم دي نو چې هغه په خپل ماشوم کې کم نقصان وویني فرض کړه آیس یې شروع کړه فرض کړه بل یو کار غلا کوي نو هغه پرې داسې پرده اچوي نو آیا دا پرده اچول په دې خپل ماشوم باندې دا د ماشوم لپاره فایدهمند دی که نه آینده کې به یو غټ نقصان نه وځي دې مور ته کم نصیحت سړی وکړي چې لکه دا کار ستا مزیدار نه اول خو که موږ وګورو د مور او د بچي د دې په دې رشته کې او تعلق کې ډېر غټ تعلق پروت دی که حدیث وګورو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ما باندې د الله او د رسول نه وروسته غټ حق د چا دی وی امک وی بیا د چا وی امک بیا د چا امک څلورم ځای کې به ثم اباک راغلی دی 3 کرتې د مور حق دا حقوق څنګه چې ولا د الله رسول 3 کرتې ورکړی دقه رنګې د مور په دې بچي باندې طرز ډېر زیات دی خو بل طرف ته که د دې بچي مستقبل وګورو آخرت یې وګورو دا هم یو غټ عظیم یو کار را روان دی او ذمواري ده که دلته په باب د تربیت کې اهم رول دا مور لوبوي ځکه د مور د بچي سره 24 غنټې وي او بچي د پلار سره او پلار د بچي سره په 24 غنټو کې زما په فکر سره 10 غنټې وي یا به 12 غنټې زیات چی شي ځکه چې مثلا 8 غنټې خدا به خپل ډیوټي کوي بیا به داسې بازار ته به ځي چې راځي مثلا 2-3 غنټې د بچي سره دا شپه ورځ څه وخت کې بچي وده یا د پلار چې دی هغه ستړی ستومانی خو د مور چې دی د بچو سره ډېر وخت دی اوس که مثلا د هر مور دا غواړي چې زما دا بچی صالح شي زما بچی نیک شي دا د بچی په باب د تربیت کې د هغې نقصان هغه د افشا کې ښکاره دی کې پټی دی نه ولې که چېرته د مور د بچي اړخ وکړو نو به هېڅکله پلار د بچي تربیت نشي کولی او زه خو دا وایم چې دا د مور د دې بچي په دې عدمي تربیت کې مکمل ګناهګاره به مور وي څنګه چې رب قو انفسکم واهلیکم ناره او دغه مور به د بچي سره په دې ګناه کې برابر وي هلته مور هم تربیت نه کوي او مور هم بچي ته هغه لارې ته جوړې د پلار نه بچ کوي نو دا ماشوم چې څونه نقصان ته رسي دا اکثر د مور د وجې نه رسي او که چېرته د مور ښه تربیت د بچي وکړو زموږ د اسلام په اسلافو کې د اسلام په مشرانو کې د عظیم علما او هستین دا د مور د وجې نه هغه دې حد ته رسېدلي لکه امام بخاري رحمه الله وګوره د تربیت چا کړی دی مور وله کړی دی څونه عظیم سړی دی امام احمد ابن حنبل رحمه الله داسې بېشماره نور ډېر علما دي د هغې داسې عظیم تربیتونه هغه چا کړي دي میندو کړي دي نو که مور په باب د تربیت کې ډېر اهم رول لوبوي او که چېرته د مور د خپل بچي سره دلته غدر وکړو نو بیا هېڅکله دغه ماشوم هغه تربیت نشي حاصلولی شیخ صاحب موږ دا خبره وکړله چې مور او پلار دې باندې د اولاد حقوق دي په دې حقوق یو حق زه وایم چې دا چې بچی ته په وخت باندې نکاح وکړي ځکه دا شهوت چې مثال د بلوغ سره به سره وپارېږي نو دا ماشوم په ډېرو ګناهونو کې اخته کېږي او بعضې میندې او پلاران هغه وایي نه زما دا ماشوم چې ډیګري نه یې اخیستې او مثال ډاکټر نه یې او انجینرینګ نه یې کړی آیا دا نکاح کول لا څومره ضروري دي چې دې باره کې مسې مور او پلار دپاره نصیحت وشي شیخ محترم په باب د تربیت کې اهم تربیت هغه دا دی او دا په حقوقو کې چې کله بلوغ ته ورسېدو دا په والدینو باندې د بچي حق دی چې د هغې دپاره هغه واده وکړي یو قرآن کریم موږ ته امر کړی وانکحوا الیام منکم دې قرآن کریم د تعلیم نه که موږ وګورو نو بیا ټول مشکلات زموږ ختمېږي اکثر وایي یار دا غریب یم ما زما وس نه کېږي دې له چې زه واده وکړم دا به څه خوري الله وایي فسوف یغنیهم الله من فضله الله وایي زه به د خپل فضل نه هغه به الله مالداره کړي دې د وجې نه د بچو له په ټیم باندې ودونه کول
دا به د ډیرو مشکلاتو نه هغه بشي. که موږ وګورو که یونیورسټیانو حالات وګورو الله دې رحم وکړي، ځکه په یونیورسټیانو کې نن سبا زموږ د تعلیم ماحول نهایت زیات هغه زیرو ته رسېدلی دی. موږ دا نه یو چې تعلیم مه کوئ، بلکې نن سبا د تعلیم چې کوم دغه معلمین او تعلیم ورکوونکي دي هغه نه اهله خلک دي. هغه صرف دا کوي چې زما اسکول ښه وچلیږي، هغه صرف دنیا یو لالچ اغستی دي، د ماشوم تربیت دغه سره نشته. بشمار زینو کې موږ کتل د څونه یونیورسټیانې دي یو زموږ مخلوط ښځه جنۍ او هلک په یو ځای ناست دي. نو چې دا په یو ځای باندې کېناستو په دغه تعلیم په ماحول کې اسکول ماحول کې د سړی هم شهوت لري او ښځه هم شهوت لري. که دې له موږ په ټیم باندې ودونه وکړو دغه مشکلاتو نه به دا خلاص شي، او که ودونه مو له ونه کړه او ډګریانو ته مو له صبر وکړو نو بیا به زندګي ډېر بیا هېڅکله زموږ دغه ماشوم هغه نه کنټرولېږي او نه کنټرولولی شي، ځکه یو د شیطان دی، یو نفس دی، یو ماحول دی. که پښتانه وي چې په یو باندې دوه شي ورځ پې توره شپه شي که نه، چې اوس د ماشوم له یو طرف ته موږ واده نه کوو، هغې شهوت قوت هغه هم اوچت شوی دی، ماحول ته هم خراب دی، معاشره مو ته داسې ده نو خامخا په ډېرو ګناهونو کې بیا مبتلا کېږي. ځکه د ځوانۍ او د شبابۍ عبادت د الله ته ډېر محبوب دی، او د وجه نه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله ته واده وکړې دا ستا نصف ایمان شو. دا نصف ایمان ته ولې؟ ځکه ستا چې څونه شهوات دی هغه ټول کنټرول شو، او چې کله ته دغه شهوات د کنټرول کړ الریډي ته د الله عبادت ته بیا وزګارېږي، به ته به حرامو باندې سترګې نه لګې، د غوږونو به ستا به په حرامو کې نه استعمالیږي، حرامو طرف ته به ځې نه. او چې کله دغه ماشوم الک او یا جنۍ داسې پرېښودلی شوله نو معاشره چې فساد ته رسي هغه هم دقې د وجې نه رسېږي. شیخ بس دا خلک به اعتراض کوي چې تاسو خو زموږ ته لګیاستې دا یو سایډ هم رانیولی، کوم چې دا مثال بېدیني دا دیندارو کوم وایي نقصانات شته، کوم چې مثال تاسو ویلي غلو درجه کې د خپل اولاد تربیه کوي، سهار نه کښېنئ چې لکه راپابڅې مثال مانځه پسې راپاڅې مثال ټوله ورځ قرآن ته به کښېنئ، بلکل ماشوم ته د تفریح یا د خوشحالۍ هغه موقع هم نه ورکوي. دا هم یې شرعي لاره ده چې ماشوم دی بس داسې به سنټرل جیل په شان دی اچولی به دي چې بلکل به وځي نه، دا هم شرعي لاره. شیخ محترم که موږ وګورو اول به خپل ځان والو چې زه مثلا د سهار د مانځه نه مکلف شم، ماسپښین او بیا ماسپښین نه مازدیګر او مازدیګر نه ماښام او بیا ماخوستن لس او بیا خوب، دا زندگی نه ده. قرآن و سنت تعلیمات که موږ وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولنفسک علیک حق. په باب د تربیت کې اهم دا دی چې موږ خپلو بچو له جدول جوړ کړو، دغه بچي له د تعلیم وخت هم ورکو، دغه بچی له د تفریح وخت هم ورکو. په باب د تربیت کې دا هم لازم ده، مخکې ما اشارتن ویله چې موږ د خپل ماشوم له چکر ورکو. دا چکر ورکول دا د دې د دماغو ته یو آرام او سکون دی، خو موږ چکر نیکانو مدرسې ته بوزو، یو عالم ملاقات له بوزو چې موږ د ماشوم دننه ایثار کړی او دې باندې معذب کړی، دا الټه د ښه کار نه هغه منبت کار ته رابلو. او بل دا دی په باب د تربیت کې همیشه دپاره زور کول دا هم د ماشوم سره هغه مناسب نه دي، ځکه دا په ته همیشه داسې ته ساتي چې مثلا دا یو جیلي دی او تا په جیل کې ساتلی دی، نه دا به کلاو حر دی، حریت ته ورکه. او تعلیم محاسبه ورسره وکړه چې بچي اسکول له تلی وي نه وی تلی، مدرسه دې ویله ودې نه ویله، بیا څنګه چې اوس دغه محاسبې کې د بچي حق به دی چې هغې له یو ورځ چکر هم ورکړه، چې چکر ورله تا ورکو دا ماشوم به فکر دا وکړي دا پلار زما د خیرخواهۍ دپاره دی، او چې ته همیشه اډر نو دغه بیا ډېر نقصانات جوړوي. دا اکثر زموږ په نیکانو کې دا مشکلات ډېري، زه خو اکثر دا وایم چې کله دا سړی بې علمه شیخي کوي دغه بیا نقصان جوړوي. مطلب څه یو سړي ته د تربیت دغه علم نشته دی، هغه دونه په تیزۍ باندې راغی چې حد یې کراس کو هغه الټا اثر کوي. د وجې نه غلونه اسلام موږ منع کړي، ولا تغلو فی دینکم، اهل کتابو ته ویلي دي. نو زه یم چې باب د تربیت کې غلونه منکار وانخلو، افراط تفریط نه وانخلو. شیخ صاحب محترم جزاک الله خیر، الله یې تاسو ته اجر کړي، موږ ته موقع راکړه، انشاءالله یو ورځ به بیا تاسو سره بیا ملاقات کوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، جزاکم الله خیر. جزاک الله خیر محترم ورونو، انشاءالله یو ځل به بیا یو بل شیخ سره په یو بل موضوع باندې هغه پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.